افغانستان کې سږکال د مڼو حاصلات د پام وړ زیات شوي دي. بزګران وایي د تیرو کلونو په پرتله حاصلات څو برابره زیاتوالی ښیي، خو ستونزه دا ده چې سږکال بیا د تیر په څیر د بازار خونده نشته او حاصلات یې په داسې بیه پلورل کیږي چې دوی ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. دوی وایي که د مڼو ساتلو لپاره یې سړې خونې درلودای نو له اړتیا سره سمې به یې بازار ته وړاندې کولې او له دې زیان سره به نه مخ کېدل، خو اوس مجبور دي چې په کمه بیه یې وپلوري. د موږ پلار او موږ هغه په د پټیانو کې مصروفه وو، لاس تڼاکې پښې تڼاکې مکتب نه پاتې وي او ډېر هغه وو چې خواري راشي نو کال راشي ارزانه وي. غوښتنه این ده چې دا ته مړو ته یو بازار پیدا کړي، والیر پیدا کړي چې موږ ده خو د افغانستان خو بل څه نشته، همدا زراعت دی. باید دو ته دست بازار پیدا کړ، تجار سره مشوره وکړ، د ملک سره قرارداد وشي. دا د کال حاصلات د موږ دي چې دا اوس درته ګورې د پنځه هر سهار موږ یوه ګونۍ ټولوو، د پنځه ونه یوه ګونۍ موږ ټولوو. دا وړو موږ مال ته اچوو. حاصلات هم ښه زیات دي نو کیفیت او ښه کیفیت عالي کیفیت دی، خو بازار ښه نه دی، سم نه دی. دلته تقریبا موږ د من مڼې په 80-90 روپۍ اخلي. د بڼوالو د یادو ستونزو په اړه بیا د کرنې وزارت وایي چې دوی د خصوصي سکتور په مرسته هڅې روانې کړي چې د هیواد په ډیرو ولایتونو کې سړې خونې جوړې کړي او زیاتوي چې اوس نږدې بهرنیو هیوادونو ته په صادراتو کې هم هیڅ ډول ستونزه نشته. کال د شروع څخه په دې کوشش باندې وو او تر ډېرې اندازې پورې کامیابه سوي هم یو چې هغه موږ په دې باندې خصوصي سکتور و دې ته هڅولی وو چې سړې خونې جوړې کړي چې په کله حاصلاتو وخت سي او باغوانان خپل محصولات هغه په سړو خونو کې ځای پر ځای کړي او بیا چې کله د بازار تقاضا پوره سي او بیا به بازار ته عرضه کوي. وردګ ولایت د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر کال ډیر زیات د مڼو حاصلات ورکوي. سږکال هم حاصلات په داسې حال کې زیات شوي دي چې بیې بیخي رالوېدلې دي. د دې ځای باغ لرونکي وایي چې په تیرو کلونو کې د دوی یو من مڼې به تر 200 یا 2500 افغانیو پلورل کېدې، خو سږکال یې تر 80 او 90 افغانیو پورې بیې رالوېدلې دي. باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د دوی لپاره سړې خونې جوړې شي او د دې ترڅنګ ورته بازارموندنه وشي. عزت الله احمدزی، CMG، وردګ.